کلي اوسېدونکو راغلو مېلمنو ته د زړه نه په حیرانۍ ویم او بیا د حضرت علي حضرت صاحب ډېره مننه چې په دې عمر کې ما د دومره موقع راکړه. نو شعرونه خو ویمه خو د ضمیر صاحب او د دې نورو مشرانو اجازت یې خلک وایي د لالونو قیمت نشته، خلک وایي د لالونو قیمت نشته، خو زه ویم د ګلونو قیمت نشته. خلک وایي د لالونو قیمت نشته، خو زه ویم د ګلونو قیمت نشته. د جانان د څو خبرو خو لا پرېږده، د جانان د قدمونو قیمت نشته. د جانان د څو خبرو خو لا پرېږده، د جانان د قدمونو قیمت نشته. عجیبه ده د سرونو قیمت شته دی او ته ګوره د دې زړونو قیمت نشته. عجیبه ده د سرونو قیمت شته دی او ته ګوره د دې زړونو قیمت نشته. یو دوه شعره دي چې کلی نه راغلی وم په ښار کې مې تپوس وکړو، کلی نه راغلی وم په ښار کې مې تپوس وکړو، دلته کې د مینې لیوني مینتوب ته پرېږدي. قسم دی ستا تصویر چې ما سره ایمان نه پرېږدي، قسم دی ستا تصویر چې ما سره ایمان نه پرېږدي، زما تصویر یو څه چې تا خوب ته پرېږدي. وی او دا خبره دی منمه، او دا خبره دی منمه، خوږ زړګی احساس پیژني څنګه چې زړه زړه پیژني دغسې لاس لاس پیژني. څنګه چې زړه زړه پیژني دغسې لاس لاس پیژني. زه د دې ایمان ته څنګه وګورم دا خلک لباس پیژني. زه د دې ایمان ته څنګه وګورم دا خلک لباس پیژني. خدای عبادت نه پیژني، خدای ګوره اخلاص پیژني. خدای عبادت نه پیژني، خدای ګوره اخلاص پیژني. څه وشو کو تا زما تپوسونه کو، خاص خلک خو خاص پیژني. غزل ویمه لنډ بحر والی یو غزل ویمه هو شعرونه هم د هغې نه مخکې لنډ بحر والی دي چې شعرونه دي چې زړه راکه زړه واخله، زړه راکه زړه واخله، کش مزه څه واخله، خفه شوې ښه واخله، خفه شوې ښه واخله، یو جام دی سکه واخله، دی نسکي ته واخله. غزل دی وی بیدار شه، بیدار شه یار شه، خوشي پرېږده په کار شه، نفرت کوم قلار شه، نفرت کوم قلار شه، باران دی ایثار شه، ستا غوښې تار تار شه، ظالمه پلار شه، ستا غوښې تار تار شه، ظالمه پلار شه، ته واخله خمار شه تنس کې ته بار شه، ته واخله خمار شه تنس کې ته بار شه، هر چاله ادبار شه، عجز و هوښیار شه.